سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ، چې هر چیرې وئ او طبیعت مو هم ښه وي. که یاد مو وي ما غوښتل چې یوه لړۍ پیل کړمه د شپې لخوا، یعنې د خوب نه مخکې د لوستلو لړۍ، د کیسو لړۍ. یو څه مو ولوستل، بیا وروسته پسې خبره پاتې شوله، تاسو هم څه راته ونه ویل. نو غواړم چې نن بیا د سولمل شینواري 2 سرونه او 2 فکرونه د دې کتاب یوه کیسه درته ووایم او لګېدلی اور نومیږي. کیسه لږ څه تراژیدیکه او غمجنه ده، خو د افغانستان د لنډ تاریخ یو انځور ورکولی شي. لګېدلی اور. تیاره ماښام و، ګرمۍ لا هم خوله لګوله، له ځمکې سور تپ پورته کېده. نری باد داسې ګرم لګېده لکه څوک چې له اوره ډک تناره مخ ته له تاوده تناره پخه ډوډۍ راباسي. هلته لرې څو اوسپنیزې پنجرې یو په بل پسې لیکه ایښې وې. شاوخوا یې ګرګې سپي ګرځېدل، کله به لرې لاړل او کله به بیرته د پنجرو ساتونکو ته ور وګرځېدل. پنجرې له یو بل سره لکه څنګ په څنګ کورونه نښتې وې. شاوخوا یې لوی لوی څراغونه بل وو، رڼا یې لکه لمر ځمکه سپین پړک ګرځولې وه. پنډ په قد جګ افسر، هډور او له قهره ډک و، چې خړه چانټه یې شاته اچولې وه. د پنجرو مخ ته روان و، یو پیردار هم ورسره څنګ په څنګ قدم واهه. افسر داسې تریو توندی لیولی او په شد او مدې اوامر کول لکه په ټول ژوند کې چې هډو هیڅ خندلی نه وي. په پنجرو کې دننه زندانیان بېلابېل عمرونه لرل. د هغوی په منځ کې که 14 کلن هلک و، 90 کلن بوډا یې هم لاس تړلی راوستی او وردننه کړی و. لکه د لوی روغتون د ټپي واټ ناروغان د هر یوه له خولې فریاد او زګیروي ختل. یوه به ویل خدایه ما مړ کوي، بل به ویل کاشکې چا د زهرو یوه ګولۍ را کړې وی، بل به پسې غبرګه کړه خدایه بې پردې مې مه کوي. او کله به دغو غږونو دومره زور واخیست لکه په ټولو چې له هوا کاڼي راګذار شي. چیغو او فریادونو ټول هوایي ډګر په سر اخیستی و. خو کله کله به دا اوازونه د سپیو په غپا او د الوتکو په پورته او کته کېدو محو او په سختۍ اورېدل کېدل. د خړې چانټې والا افسر په لوړ آواز خپل عسکر ته امر وکړ. تا به ویل په کومه لویه دره کې به راایسار دښمن هجوم وروړي. رای ولئ، دلته یې راولئ. د اسمان ستوري په رڼا ورځ ور وښایاست، بغاوت ورته وښایاست، ورزده کوئ چې زموږ د ازادۍ په وړاندې که غر هم ودرېږي باید ونړېږي، که سمندر هم آواز وکړي باید وچ شي. افسر نه یوازې په خپلو سرتیرو په شد او مد امرونه کول، بلکې دا ځل په ترجمان هم سترګې راوویسته او ویې ګواښه. ترجمانه تا ته وایم، بندیانو ته ووایه چې راووځي، زما خبره یوه په یوه ورته دیکته کړه. ترجمان او عسکرو ژر تر ژره شا لاس تړلي بندیان یو له پنجرې راوایست. په ګونډو یې کېنول. بندیان له درد او رنګارنګ ربړونو نه له حده بده وتلي وو. کټ مټ لکه حلال کړي پسونه ټول په ځمکه برابر وغځېدل. وروسته یې ټول یوې خونې ته راوړل. د امریکایي ځواکونو د پلټونکو ډلګۍ مخې ته یې ودرول. د مخه تر دې چې د پوښتنو ګروېږنو لړۍ پیل شي، د ګیرې د خریلو د ماشینونو د راوړلو بولنه یې ورکړه. په دم ګړۍ کې ماشینونه په لوی میز قطار کې ښودل شول. بندیان د ماشینونو په لیدلو داسې وترهېدل لکه د پسونو پستونې چې قصاب چاړه کېږدي. د دوی ویره او ترهه یوازې د ګیرې د خریلو له ګناه نه وه، بلکې ټولو هغه سپکاوي ته ژړل چې له دوی سره په دې شیبه کې روان و. شیبه پس ټول بندیان په یوه لیکه ودرول شول. یوه سر ته یې 90 کلن بوډا او بل سر ته یې 14 کلن ژڼی ودرېده. د ګیرې ماشینونو د ټولو په مخونو راختلي ویښتان له یوې مخې داسې لرې کړل لکه د پسونو چې وړۍ وتوږل شي. په درنګه شیبه کې د ټولو ګیرې
چټې وخریلې. بیا یوه لوړ قدې امریکایي سرتیري د بوډا په اوږه لاس کېښود او په لوړ غږ یې وویل درځه. بوډا خوار ور وکتل. د سرتیري څنګ ته ولاړ ژباړن یې خبره وژباړله. بابا درځه، هغه وړاندې میز ته ودرېږه. د لوی دهلیز په سر کې اوږد میز ایښی و. په سر یې رنګارنګ دوسیې پرتې وې. د میز شاته تورپوستی امریکایي افسر ناست او مخې ته یې لوی کمپیوټر روښانه و. بوډا یې د ده په وړاندې ودراوه. افسر چې په یوه لوی لاس کې د کمپیوټر موږک نیولی و د کمپیوټر سکرین ته داسې ځیر و لکه کوم کوچنی ماشوم چې د کوچنیانو کومه لوبه ګوري. شېبه وروسته یې سر راپورته که. سپین ږیري ته یې برګ ور وکتل. ژباړن ته یې مخ ور واړوه. په سپکاوي یې وویل دې ځناور ته ووایه چې کالي وباسي. ژباړن بوډا ته وکتل. بابا وایي چې کالي دې وباسه. بوډا سوړ اسویلی وکیښ. خدایه مرګ راکړې. بوډا ږیرې ته بې واکه لاس که لکه غوښتلي چې ووایي دې سپینې ږیرې ته مې وګورئ، خو په مخ یې د ږیرې نشتوالي خبره په خوله کې ور وچه کړه. وارو پارې خطا شول. سر یې ټیټ کړ. سترګې یې پټې کړې لکه خوب چې یوسي او بیا له خبرو ولویږي. د افسر تندی ګونځې شو. ژباړن ته یې معناداره شان وکتل. ژباړن د افسر د اکر بدلون حس که. د بوډا په ولې یې لاس کېښوده. بابا وا دې اورېدل؟ بوډا ټکان وخوړ لکه له خوب یې چې څوک راکېنوي. په خریلي مخ یې لاس راکېښود. شاوخوا یې وکتل. ورته ووایه خدای ته خو مو شرمنده کړو، اوس مې دې مخلوق ته هم شرموئ. ژباړن د هغه د اقناع لپاره وویل بابا دا د دوی قانون دی، په مجرمانو له تحقیق تر مخه کالي باسي. د بوډا آواز لوړ شو. د پښو مخ ته یې وکتل. د دوی په قانون کې دغه وهم، د دوی په قانون کې خو ښځې هم بې پرتوګه او بې لونګه ګرځي. د میز شاته ناست کبرجن افسر ته یې لاس ونیو. ورته ووایه چې امریکا ته درغلم، بیا مو کلوڅ هم ګډوئ، خوښه مو ده، خو دلته زمونږ قانون چلیږي، دلته پښتو ده، اسلام دی. ژباړن خبرې ټکي په ټکي وژباړلې. افسر له ډېره قهره نور هم تور واوښت لکه کوم سرتیری چې له امره سرغړونه کوي. ژر له څوکۍ پورته شو. بوډا ته ورنږدې شو. په دواړو لاسونه یې پورې واهه. چیغه یې کړه سم ودرېږه. ژباړن یې خبره وژباړله. بوډا خوارې سترګې ور واړولې. ورته ووایه د درېدو نه یم، په خپل واک نه یم، بولې راڅخه ځي، د خدای روی وګورئ. افسر یې په ولي لاس کېښود. ورته ووایه چې خپل مه کوه، کالي دې وباسه. بوډا چې پوه شو عرض یې نه اورېدل کېږي، بې واکه یې تڼۍ ته لاس که. په داسې حال کې چې ټول بدن یې رېږدېده. په رېږدېدلو لاسونه یې کمیس څیرې او پورته وغورځاوه، خو پرتوګ ته یې لاس ور نه وړ. افسر یې د پرتوګ ګنډې ته لاس ونیوه. ورته ووایه چې پرتوګ دې هم وباسي. دا غږ لکه چت چې پرې راونړېږي. بوډا په ځمکه ننویست. بې واکه یې منډه کړه. ځمکې ته یې لاس ټیټ که. تا به ویل کوم سپي وغپل او دی له ځمکې ډبره را اخلي چې ویې ولي. د خدای روی وګورئ، دا څه کوئ؟ له دې مې ووژنئ. ژباړن په منډه ورغی. له لاسه یې ونیو. بابا له دوی سره مقاومت مه کوه، دوی چې څه وایي هغه در باندې هرومرو کوي، داسې نه چې خوږ دې کړي. بوډا په سختۍ خو نیغ ودرېده. زه له خوږو نه ویرېږم. په دروازه کې د ولاړ امریکایي سرتیري کلاشینکوف ته یې لاس ونیو. ورته ووایه چې په هغه ټوپک مې ونه ولي. ولې نه ولي؟ ژباړن په ورو ځواب ورکړه. بابا هغوی له اجازې پرته څوک نه ولي. بوډا یې ږیرې ته لاس ونیو. چې هغوی مې نشي ویشتلی، ته مې ووله زویه، خون مې در بخښلی. افسر چې د دوی په خبرو نه پوهېده او د دوی د احساساتي مکالمې جریان یې څاره، په ژباړن غږ وکړه. څه وایي؟ ولې پرتوګ نه باسي؟ ژباړن د هغه ټولې خبرې وژباړلې.
د افسر تندی تریو شو. په قهر بیرته له میزه ورپاڅېد. له دروازې سره ولاړو امریکایي سرتیرو ته یې اشاره وکړه. سرتیري په منډه د بوډا خواته راغلل. د افسر د بولنې پلي کولو ته تیارسۍ ودرېدل. افسر بوډا ته برندې سترګې ونیوې. ژباړن ته یې مخ ور واړاوه. ورته ووایه که نور ځنډ وکړي. بیا یې ولاړو عسکرو ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه دوی ته امر کوم چې سپي راولي او د هغوی په خوله ترې پرتوګ وڅیرم. له دفتره د باندې سپیو ته یې په ځیر ځیر وکتل. په کبر، غرور او سپکایي یې وویل له داسې ځناورو سره همداسې ځناور جوړیږي. ژباړن چې څنګه دا حکم وژباړه په بوډا مړې خولې راماتې شوې. یې کړل. لاسونه یې ومروړل. خدایه دا څه اورم. بیا یې ژباړن ته مخ ور وګرځاوه. ورته ووایه چې د خدای روی وګوره. په دې 90 کلونو کې مې خپلې ښځې بربنډ نه یم لیدلی. پردي نارینه خو څه کوي چې په سپي مې پرتوګ څیري ولې مې په ټوپک نه ولي. د خدای بندګانو. افسر ته په ایښې کوچنۍ کتابچه کې افسر په خپل مخ ته ایښې کتابچه کې څه ولیکل. بوډا ته یې رډ رډ وکتل. بوډا لا هم په خپل عزم ټینګ ولاړو. پرتوګ یې نه ایسته. د افسر تندی تریو شو. له ځایه ورپورته شو. خو دا ځل یې د حرکت په ځای له کړکۍ د باندې وکتل. بهر یې څو لوی سپي تر نظر تیر کړل. بیرته یې ژباړن ته مخ ور واړاوه. څه وایي؟ بوډا ولې پرتوګ نه باسي؟ ژباړن په بیړه ځواب ورکړ. بوډا وایي زه عین تر اوسه خپلې مېرمنې لوڅ نه یم لیدلی او مخکې تر دې چې ژباړن خپله خبره بشپړه کړي په دهلیز کې ګردو امریکایانو خټ وهل. د افسر خوله هم له خندا ویړه شوه. په ملنډو یې په لوړ آواز وویل دا دروغ وایي. څنګه یې ټول عمر له مېرمن سره په تورتم کې کوروالی کړی. او له دې سره بیا ټولو له خندا پړک وهل. خو بل ورته لکه په خونه کې چې بم وچوي. ټولو بندیانو په کړیکو کړیکو وژړل. په یوه ځای کې د ژړا او خندا ترکیب داسې و لکه په یوه کور کې چې د واده بنډار ګرم وي او په بل کې ښځې په کټ پراته مړي ته ژاړي. افسر بیا د باندې وکتل. دا ځل سپي هم وغپېدل لکه د افسر د امر ته چې منتظر وي. افسر لومړی بوډا بیا نورو بندیانو ته وکتل. بندیانو لا هم ژړل خو بل ورته خندا درېدلې وه. افسر چیغه کړه بس کوئ نور. بیا یې سپو ته وکتل. د سپیو تر غاړو لویې تسمې تاوې. افسر دا ځل لږ نور هم جدي شو او په غوسناک آواز یې زیاته کړه ټول به جامې وکاږئ که نه نو په سپیو مه څیرم. بوډا ته نږدې ورغی. سوک یې پورته که خو بیرته پښېمانه شو. ویې نه واهه. خدای زده څه به یې په زړه کې ورګرځېدلي وي. ښایي فکر یې کړی وي چې ډنګر بوډا چې پوښته یې راوتې او تش هډوکي یې پاتې و نه چې له واړه ګزاره ومري. ده نه غوښتل چې په ځان یې هسې تاوان کړي. له وهلو یې ډډه وکړه خو په خپله غوښتنه کلک ودرېده. د هغه د پرتوګاښ ګنډې ته یې لاس ورتېر که. پرتوګاښ یې په ټول زور ترې کش که. بوډا لکه په ټوپک ویشتل شوی سمدلاسه په ځمکه پرېوت. ولاړو عسکرو ژر بوډا اوچت که خو چې پام یې شو ټول پرتوګ یې په میتیازو چټلو. افسر ژر مخ ترې واړاوه. د بوډا د میتیازو نمجن بوی چې ټولې پوزې وتخنولې او اخې کړل ته راګرځون کوي. ژر بیرته خپل میز ته راوګرځېده. په لوړ آواز یې نورو پلټونکو امریکایانو ته وویل د بوډا صحي معاینات وکئ او په نورو ټولو احکام پلي کړئ. بوډا څو ورځې وروسته د پوښتنو ګروېږنو رخصت شو. چې کور ته راوګرځېده په کور کې له زړې مېرمن پرته نور هېڅوک نه و پاتې. کلی تش و. مېرمن یې له ده پوره 15 کلونه کشره وه. هغه هم بوډۍ وه خو په سټه روغه وه. نه له پخلي لوېدلې وه او نه هم د پالیز باغ او نه د کورنیو حیواناتو له پاللو. بوډا چې څنګه په دروازه ورننوت مېرمن یې جټکه وخوړه. لکه پردی نااشنا انسان چې په مخه ورشي ژر بیرته شاته شوه خو د بوډا غږ بیرته په ځای ودروله. ګلبختې مېرمن ژر مخ ته راغله. کلکه غاړه یې ورکړه. په چیغو چیغو یې وژړل. څو ځل یې په مخ کول که.
شکر یې وایست. بوډا یې له لاسه ونیو. د دالان په پروت کټ کې کېناوه. بوډا لوی بالښت ته ډډه ولګوله. د بوډا چې په سترګو کې ډنډ اوښکې راټولې وې، بوډا ته مخ په واړه کټ کې کېناسته. د بوډۍ چې په سترګو کې ډنډ اوښکې راټولې وې، د بوډا مخامخ په واړه کټ کېناسته. د مخه تر دې چې د میړه حال او په هغه د راغلي مصیبت حال واوري، بوډا وار ړومبی کړ. نور چیرې دي ګلبختې؟ بوډۍ اوږده ساه وایسته. په مخې نورې اوښکې هم راماتې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل: حال مه پوښته، د ویلو نه دی. کلی له شپو ووت. بوډا سر ورنیغ که، سر یې وښوراوه. نو څنګه به له شپو نه وځي چې دا سره کپار په ما غوندې سپین ګیري هم رحم نه کوي؟ لاس یې په کلي شوې ږیره کېښوده. دې نخرو ته نه ګورې؟ بوډۍ سر وښوراوه. له هغې ورځې چې تاسو یې بوتلی، کله یې 2 وارې بمبار که. اوس په کلي کې زما او څو نورو سپین سرو پرته هیڅوک نه دی پاتې. بوډا رانیغ شو. خو ته به هم تللی وای، ته ولې پاتې یې؟ بوډۍ مخامخ غوجل ته سترګې ونیوې. په دالان کې ګرځېدونکو چرګانو ته یې لاس ونیوه. دا مال او چرګان مې چاته پرېښي وای. که زه نه وای، ته به اوس د چا درګاه ته ولاړ وای. بوډا غلی شو. په کټ کې ناست، لکه بډوډي چې په درد شي. لاس یې په یو څنګ ته ونیوه، لکه په ستوني کې یې څه ونښلي. ټوخي ونیوه. مېرمن یې پاڅېده. له منګي د اوبو ډک جم راوړ. له اوبو یې څو ګوټونه وکړل. ټوخی یې ودرېده. نور هم په کټ کې نیغ شو، خو بیرته یې تکیه ووهله. مېرمن یې څېرې ته داسې ځیره شوه، ته وه انځورګره ده او انځور یې باسي. ده بیا په بډوډي لاس کېښود. مېرمن یې په بډوډي ایښي لاس ته ځیره شوه. اندېښنه ور ولوېده. څنګه؟ په بډوډو خو به دې په لغتو نه یې وهلی؟ بوډا لکه بې ځوابه چې وي هېڅ ونه ویل. له بډوډو یې لاس لرې که. مېرمن یې بیا وپوښت: ښه، ته دا راته ووایه چې دغه ظالمانو ږیره څنګه در باندې وخریله؟ بیا یې اسمان ته رڼې سترګې ونیوې. لاسونه یې لپه کړل او زیاته یې کړه: خدای دې دوی په خپل قهر اخته کړي. بوډا غوښتل په کټ کې وغځېږي، خو د مېرمنې پوښتنه یې له ملاستې راوګرځاوه. په مخ یې د څو ورځو په تازه راټوکېدلو ویښتانو لاس تېر که. هغه څه چې یې له ما سره وکړل، خدای دې هندو مسلمان ترې وساتي. ورپسې یې ږیرې ته لاس وروړ. پورته یې وکتل. هم یې خدای ته شرمنده کړم او هم مخلوق ته. مېرمنې یې ټکان وخوړ. سترګې یې رډې راووتې. سر یې د بوډا په خبرو خلاص نه شو. بلا پوښتنه یې په سر کې راوټوکېدې. ولې خدای دې نه کړي؟ که ږیرې یې په زور در خریلې وي، دې کې نو ستا څه قصور دی؟ ته به ولې خدای ته شرمنده یې؟ غلې شوه. سر یې ټیټ ونیو. په فکر کې ولاړه. اندېښنه ور ولوېده. سر یې بېرته راپورته کړه. نور خو به یې څه ازار نه وي در رسولی؟ وهلی خو به یې نه وې؟ مخکې له دې چې د بوډا ځواب واوري، لړزان د ګوتو یې د زاړه ټیکري پلو ونیو. خدای دې دوی تباه کړي. بوډا سوړ اسویلی وایست. کاشکې وژلی وی ګلبختې. ښځې غبرګ لاسونه په سینه کېښودل. خدای دې نه کړي؟ ولې؟ د بوډا په سترګو کې اوښکې راماتې شوې، لکه د ځوان زوی جنازه یې چې مخ ته ایښې وي. سوي کړیکه یې له خولې ووته. کاشکې ګلبختې مخامخ راته ولاړه و، ټوپک هم در سره وی. په تندي یې راټولې 5 ګوتې کېښودې او نیغ دې په دا سر ویشتلی وی. مېرمن یې تندي ته غبرګ لاسونه ونیول. دا څه وایې؟ ولې؟ بوډا لاړې تېرې کړې. سترګو ته یې لاسونه ونیول. خدای دې نه درښیي ګلبختې. ظالمانو ته مې تر دې وویل چې زه مې غیر له خدایه خپلې ښځې هم بربنډ نه یم لیدلی. ګلبخته نیغه راپاڅېده، لاړه او راغله. بوډا په غريو نیولې انداز زیاته کړه. هو ګلبختې، لوڅ لپړې ودرولم. په ځان بیا نه یم پوه شوی چې ظالمانو څه راسره وکړل. ورپسې ښځه او میړه دواړه ژړا ته زور ورکوي.
بوډا په ژړا کې وویل ګلبختې له تا به یې څه پټوم چې په ښو او بدو پوه شوی یم دا مې دویم ځل دی چې پردي بني آدم لوڅ ولیدم. مېرمنې خپړې وجنګولې اخ یې کړل بې واکه یې له خولې ووتل دوم ځل. بوډا سترګې پټې کړې په سینه یې لاس کېښود سر یې وښوراوه خپل کوچنیوالي ته ورستون شو. او ګلبختې یو ځل چې 10 کلن وم خبره یې بشپړه نه کړه لکه په خپله خبره چې پښیمان شي او بیا وشرمېږي نور یې هېڅ ونه ویل. هغه ورځ هغه ساعت هغه شیبه هغه بوږنونکې پیښه او هغه 2 تنه ځوانان یې مخې ته ودرېدل چې څنګه یې وغولاوه تیر یې ایسته او له کوره لرې په یوه زړه کلا کې اول یې و او بیا بل جنسي تیری پرې وکړه او له دې ویرې چې پلار یې ونه وژني تر دې شیبې دغه له وحشته ډکې تیری او نغرغېدونکی ټپ له ځان سره پټ ساتي او برغوله یې پرې ایښی. غرې ونیو له خولې یې بې واکه ووتل وایي ګلبختې څومره ټول کلونه وکړېدم. ښځې ته نوره اندېښنه هم ودرېده. په خوله یې لاس کېښوده خو ګوره چې هندو مسلمان درنه په خبره خبر نه شي. په ګلبختې سر وګرځېده سترګې یې سپینې راووتې تندي ته یې ټس ورکه وای خدایه وسړیه په کومه خبره چې کفارو پرتوګ رانه باسلی او لوڅې لیدلی یم. ګلبختې بیا وپوښت نو ته خو یوازې نه وې ته به دا نور خواران یې به یې نه وي لوڅ کړي. بوډا په خپله خریلې ږیره لاس تېر کړه ږیرې خو یې زما په ټولو وخریلې. بوډۍ سر ته لاس ونیو او زیاته یې کړه چې ته یې په دې عمر او سپینه ږیره لوڅولې نو ته هغوی به یې پرېښي وي. بوډا سوړه اسویلی وکیښ سر یې وښوراوه خدای خبر ګلبختې ما هغوی ونه لیدل خو زه هغو ټولو ولیدم چې له ما یې پرتوګ راکش که درنګ ولوېدم. په ځان بیا نه یم پوه شوی نه یم پوه چې له هغوی سره به یې څه کړي وي. بوډا غلی شو سر یې ټیټ که لکه وچې شرمېږي خو بېرته یې سر پورته که ګوته یې وخوځوله. خو ګوره ګلبختې چې زامنو او المسیانو ته دا نکل تیر نه کې اور به ور واچوي. ګلبخته غلې شوه د خاوند په احساس کې ځان شریک که لکه په خپله دا یې چې بربنډه درولي وي. رنګ یې ژیړ شو اندېښمنه شوه سترګې یې سپینې شوې سر یې وښوراوه رښتیا ده که له دې خبر شول اور به واخلي او چې اور یې واخیست هر یو به مخامخ د کفارو ټانکونو ته ځانونه ور واچوي. ښځه او مېړه په خبرو کې و چې مشر لمسی یې ناببره په کور راننوت. د نیکه په لیدلو ورېږدېد ټکان یې وخوړ رنګ یې زیړ واوښت پښه نیولی شو مخکې له دې چې ورغاړې وځي په ستوني کې یې ژړا راټوله شوه چغه یې کړه د نیکه غاړې ته ور ولوېد پښو ته یې کښته شو او بیا یې لاسونه ور ښکل کړل. بابا بوډا خپل لمسی غېږې ته ورنږدې کړ خو لمسی بېرته ژر شاته شو. نیکه ته مخامخ ودرېده پاس په تاخچه کې ایښي قرآن ته یې لاس ونیو. په دغه قرآن قسم خورم چې د یوه تار بدل به دې اخلم. نیکه ستمه یې وکړه په سختۍ خو راپورته شو په خوله یې لاس کېښود لمسی زغم ته راوباله حوصله وکړه بچو له خدایه خیر غواړه خدای به یې په خپله تباه کړي. د ظلم کاسه نسکوره ده د ظلم کاسه نسکوره ده ما له نیکونو اورېدلي چا چې دې خاورې او خلکو ته سپک کتلي خدای همداسې سپک کړي. هغه سره روسان دې هېر دي څنګه خدای وشرمول. لمسي یې لاسونه موټی کړل لکه مار تاو راتاو شو. مه وایه بابا اور مې اخیستی زه له هر څه خبر یم. د بوډا خوله وازه پاتې شوه په ځیر یې ور وکتل له هر څه ده ور غبرګه کړه او بابا له هر څه. بوډا نیغ راپورته شو لاسونه یې یو په بل کې ومنډل. له چا خبر شوې؟ له ټولو رادیوګانو او ټیویانو خبرونه دي چې دا ځناور له بندیانو کالي باسي بربنډوي یې او یو د بل په وړاندې یې دروي.
دوی په خبرو بوختو چې پاس په هوا کې چورلکې را څرګندې شوې. له لرې د زرعي ګاډو اوازونه واورېدل شول. بوډا اخ کړل لکه چې بیا راننوتل. لمسي ټوپک ته وکتل. د بوډا لاسونه یې ښکل کړل. ټوپک یې اوږې ته که مخ یې ور واړاوه. دعا راته کوئ بابا، که هر یو مې ژوندی ونیو. بیا یې د ټوپک په شاجور لاس کېښود او خپله خبره یې بشپړه کړه. دا شاجور خو وینئ، مخکې له دې چې دا ټول پې خالي کړم همداسې اول په لوڅ میدان دروم. له دې خبرې سره سم چابک له کوره ووت. بوډۍ تندي ته ټس ورکه. په لمسي پسې یې له شا ور وکتل. مېړه ته یې لاس ونیو. نه مې درته ویل چې اور به واخلي؟ د دواړو په سترګو کې ډنډ اوښکې راماتې شوې. بوډۍ په چوتره کې پروت قرآن په لاس کې ونیو. ښکل یې که. بوډا او مېرمن دواړو اسمان ته سترګې ونیوې. مازدیګر و. د ماښام اذان ته لا وخت پاتې و، خو په اسمان کې تورو وریځو کلی په تیاره کې ډوب کړی و. روغ اوسئ.